د افغانستان د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد تازه په یوه مرکه کې ویلي چې اسلامي امارات د اوږدې جګړې لپاره بشپړ ذهني او پوځي چمتووالی لري او که جګړه 10 کلونو ته هم وغځېږي دوی ورته په پوره توګه چمتو دي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو دمخه تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد تازه په یوه مرکه کې چې اسلام امارات د اوږدې جګړې لپاره بشپړ ذهني او پوځي چمتووالی لري او که جګړه 10 کلونو ته هم وغځېږي دوی په پوره توګه آماده دي. نوموړي دا څرګندونې له تولنیوز سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړې دي. د دفاع وزیر په وینا اسلام امارات د خپلې خاورې حاکمیت او ملي ګټو د دفاع لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي او که اړتیا شي جګړه به تر اوږدې مودې پورې دوام ورکړي. مولوي محمد یعقوب مجاهد ټینګار کړی چې د افغانستان اوسنی نظام د خپلې خاورې د دفاع لپاره قوي اراده لري. هغه زیاته کړې چې د جګړې اوږدېدل به د افغان ځواکونو مورال کمزوری نه کړي بلکې دوی د هر ډول سناریو لپاره چمتو دي. په مرکه کې د خبریال د پوښتنې په ځواب کې نوموړي دا هم وویل که پر کابل ښار برید وشي نو اسلام آباد به هم خوندي پاتې نشي. د هغه په وینا که کابل نام نشي نو اسلام آباد به هم نام نشي او هر ډول برید پر وړاندې به سخت غبرګون وښودل شي. له دې پیښې وروسته د افغانستان دفاعي ځواکونه د غچ اخیستونکي عملیاتو اعلان وکړ. د امنیتي سرچینو په وینا دغه عملیات د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې پیل شول او لا تر اوسه دوام لري. له دې پیښې وروسته د افغانستان دفاعي ځواکونه د غچ اخیستونکو عملیاتو اعلان وکړ. د امنیتي سرچینو په وینا دغه عملیات د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې پیل شوي او تر اوسه دوام لري. ویل کېږي په دغه عملیاتو کې د پاکستان د پوځ یو شمېر پوستې نیول شوي او ځینې نورې پوستې هم تر فشار لاندې دي. د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې د افغان ځواکونو عملیات په څو سرحدي سیمو کې پراخ شوي دي. کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستۍ نښتې زیاتېدل ښیي چې دواړه هېوادونو د سخت سیاسي او امنیتي اختلافونو له مرحلې تېرېږي. د دوی په وینا که د ډیپلوماسۍ لارې د ستونزې حل ونه موندل شي نو دا وضعیت ښایي نور هم پیچلی شي. بل لور ته افغان چارواکي ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي د هېواد حاکمیت ته زیان ورسوي. د دوی په خبره افغان ځواکونه د خپلې خاورې د دفاع لپاره بشپړ چمتووالی لري. په همدې حال کې د سیمې ځینې څارونکي باور لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي دوام کولی شي د سیمې پر امنیت او ثبات هم اغیزه وکړي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.